اوس ټکر صاحب د بجلی بیا بحران دی ټیک ته جی په پاکستان کې باوجود د دې چې زما صوبه خپل کنټریبیوشن ډیر زبردست کوي ټیک ته جی چې کم کې د ریاست دلچسپیم نشته د هغې باوجود زما کنټریبیوشن ډیر دی د سوات او د کالام د اوبو ما تاسو ته پوټنشل مخو بالکل جی خو د هغې باوجود چې د هغې پکې دلچسپیم نشته زه نیشنل ګریډ ته زما صوبه ډېره غټه بجلي ورکوي ټیک شو ټیک ته جی خو دلته یو ایشو ده یو پولیټیکل ایشو ده او چې کله داسې څه مسله راشي نو مونږ په اردو کې ورته وایو مرده ګوړې مې جان ډالنا او هغه مونږ سره د کالاباغ ډیم په شکل کې ټیک ته جی کالاباغ ډیم په شکل کې سیاستونه پکېږي او دا وایي چې یاره کالاباغ ډیم انتهایی د قومي مفادو دپاره ضروري دی او کالاباغ ډیم نه داسې یو شی جوړ کړی دی که دا ډیم جوړ شي نو دا پاکستان چې دی نو دا به داسې اسمان ته ورسي د کالاباغ ډیم د بجلۍ پوټنشل چې کم دی چې دا به جوړي نو دا 3800 میگا واټ بجلی ده ښه جي ټوټل د دې پوټنشل ټیک ته جی دا چې د دې په حق کې کم دلایل خلک کالاباغ ډیم په حق کې ورکوي نو هغوی دا وایي چې د دې نه به دا به بجلي جوړوي 3800 میگا واټه خو دا چې دا اوبه ډب کېږي او د دې نه کم نهري نظام جوړېږي نو دا به ټول اخوا پنجاب سایډ ته جوړېږي اوس په خبره پوهېږي ځکه چې دا کالاباغ ډیم دی چېرته دا ډېر اهم سوال دی خلک کالاباغ ښي خو دا ورته پته نشي چې دا دی چېرته دا په میاوالی کې د سیدانو ملکیت دی دا به هلته جوړېږي دا کلي نوم ما نه اوسېږي زه ګورم چې څه نومېږي خو دا به هلته جوړېږي او دغه ځای زیاتر افغانان خلک دی د خټکو قبیلې آبادي دي دغه ځای کې به او د دې مرکزي دیوال به چېرته د اټک سایډ طرف ته دغه کېږي نو دا کالاباغ ډیم چې جوړېږي نو بجلي اگر چې دا به 3800 میگا واټ بجلي جوړوي خو د دې د نهري نظام به چې دا به اخوا پنجاب سایډ ته جوړېږي ټیک ته جی اوس د جنوبي عضلات نشي جوړېدی جنوبي عضلات نه جوړېږي د دې په حق کې خو انجینیر شمس الملک صاحب چې زمونږ یو ډېر قابل احترام د وابډې مشر هم پاتې شو بیا سابقه وزیر اعلی هم پاتې شو هغه د دې ډیم په حق کې دلایل رول چېره دا به د ډېر اسماعیل خان 80,000 ایکړه ځمکه خړوب کوي خو د دې خلاف چې کوم دلایل راغلي نو یې ته چا خیال نه دی کړی د کالاباغ ډیم په مخالفت کې چې کوم دلایل راوړي پای کې زه د 2 کسانو حوالې ورکوم ټیک ته جی یو د سوات یو انجینیر صاحب اوس غالبا چې چېرته بهر ژوند کوي د هغه ما ته پته نشته چې هغه که ژوندي نو خدای دې سلامت لري او که وفات شي خدای دې وبخي خو انجینیر عبدالغفور صاحب په دې باندې یو کتاب لیکلی دی خاموش تشدد اپنے ہی گھر میں خاموش تشدد اپنے ہی گھر میں دا بهترین کتاب دی او په دې باندې د کالاباغ ډیم په اوله باندې چې کوم تحقیقي او تنقیدي جایزه اخیستې شوې نو زمونږ د ابټاباد پخوانی سابقه وفاقي وزیر چې بیا هغه په یو کمره کې هغه وفات موندې شو د هغه نوم عمر اصغر عمر اصغر د اصغر خان صاحب د تحریک استقلال چې کوم مشر و دا غزوی او وفاقي وزیر مو هم په ډېر مدلل لیکونه کړي دي که څوک لولې د کالاباغ ډیم په اوله باندې د دې چې کوم مخالفت کیږي او هغه دلایل یو سړي لوستل غواړي نو پکار دا دی چې دغه کتابونه وګوري د عمر اصغر صاحب او عامه پر خپل ریسرچ کې راغستین دي انجینیر عبدالغفور صاحب وی چې ټیک ته دا خو 3800 میگا واټ بجلی جوړوي خو دې دا ډیم جوړوي ولې او سوال دا دی جوړوي ولې ځکه جوړوي چې دې سروې کړې ده چې د توربیله ډیم کې شګه او لخه جمع شوې ده او هغه ناکاره کېدو طرف ته روان دی ټیک ته جی بل هغه دا دلیل پیش کوي چې کله غټ ډیم د لخې او شګې نه ډکېږي او هغه ناکاره کېدو طرف ته ځي یا خطرې سره مخ کېږي نو دوی بله غلطي ولیکي چې بل غټ او دغه به هم بیا کېږي دا وایي چې د 1950 پورې په دنیا کې د غټو ډیمونو رواج و امریکا جوړ کړي دي چاینا جوړ کړي دي هندوستان جوړ کړي دي خو بیا چې کله په غیر ریسرچ وشو د دنیا ماهرین کېناستل نو هغوی وایي چې غټ ډیم تاوان دی یو خو غټ ډیم دا کار کوي چې دی کې لخه او شګه جمع شي نو دا د اوبو مخې نیسي نو دا شلیدو د دې خطرې دویم دلیل هغوی دا ورکوي د غټ ډیم
چې دا کاد نه دا کاد قدرتي کاد او جی او دا د دې پروډکشن بندي دا ځکه سندونه چې رواني روت کوي نو دې کې دا کاد جمع کیږي دا د زمکو لپاره ډیر زیات خي صحتمند دي ټیک ته قدرتي کاد زرخیزي د زمکو دغه کیږي هغه متاثر چې دم متاثر کیږي ټیک ته جی کنه ځکه چې هغه دا سندونه دا چې کم کاد جمع کینو په او داغه په ګټو تاسو خبر شئ نو په دې شل ډیم جوړیږي وګوره ټیک ته جی درېمه خبره دا کوي چې دا ډیم چې دین نو دا بیسیکلی پنجاب ته د نهري نظام یو منصوبه ده ټیک ته جی او تاسو وخت وی چې نهرونه باغ طرف ته